حمزه بابا یی چې ستا د نظر ستنې مې ساتلې دي په زړه کې، ستا د نظر ستنې مې ساتلې دي په زړه کې، تار د زلفو هم خوي پرهار لره کنه. او دلته حمزه هر یو جنس تیاره د بیل عشقه، دلته حمزه هر یو جنس تیاره د بیل عشقه، تا ډیوه راوړې وه بازار لره کنه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ګرانو مینوالو، فضل امین بهار یم. پروګرام دی د خیبر شاعران، کیمرمین دی را سره همدرد شینواري. ګرانو کتونکو، ګرانو مینوالو، ډیر ځنډ وروسته ډیره موده پس یو ځل بیا د خیبر شاعران په شیشه باندې ستاسو سره مخاطب یم او بیا مې یو ځل د شعر او د ادب بنډار را جوړ کړی، ناستم را جوړه کړې ده. خادم سنګر را سره میلمه دی، هغه سره به خبرې اترې کړو، هغه نه به پوښتنې کړو، کلامونه به ریکارډ کوو، یاران دوستان هم را سره ناست دي. نو ټولو نه اول خادم سنګر سے پروګرام د خیبر شاعران کې درته هر کله ستړي مشي وایو. ډیره مهرباني بهر صاحب، آباد او خوشحاله اوسئ. کورم ودان چې دا سخت لنډ او تنګ وخت کې موږ له وخت راکړه او چې کوم ځای که نه موږ خواله رالی. ستاسو یو جهان مننه سنګر صاحب چې ستاسو خپلو مصروفیاتو او د هر څه باوجود موږ سره ناسته وکړه او موږ سره په ناسته باندې اماده شوئ. موږ ستاسو شکریه ادا کوو. سنګر صاحب زه او ته خو سره پیژنو، خو کتونکو ته مینوالو ته خپله لنډه شان پیژنګلو وکړئ. ما خادم منامه ده، شینوار د لوړګي اوسېدونکی یم، عبدالخات او سنګر متخلص دی. ډیره مننه سنګر صاحب، که دا را سره زیاته کړې چې ستاسو د شعر او شاعرۍ د میدان ته څنګه راغلی او څومره وخت شو چې تاسو شعر او شاعرۍ آغاز کړی دی؟ شعر او شاعرۍ سره خو ما لږ ډېر وخت نه شوق و که نه ډېر عمر نه، او دا باقاعده غزل لیکل او شعر لیکل چې کوم دی که نه ما دا 2014 نه شروع کړی دی. ډیره مننه سنګر صاحب، که دا راته وایې چې هر شاعر هر یو لیکوال چې کومې خامخا یو مستند او مستقل استاد لري، نو ستاسو د شعر او ادب استاد که هغه نوم موږ سره شامل کړئ. بالکل بهار صاحب شته دی. زما د شعر او د شاعرۍ او د ادب استاد چې دی که نه یوسف بهیر شینواری صاحب دی. واقعي چې یوسف بهیر صاحب په کم عمر کې په لوړګي کې بلا شاګردان لري، ډیره خواري که خلکو سره او ډیر یو تکړه او پوهه او وتلی شاعر دی، زموږ د کام فخر دی. موږ په یوسف بهیر باندې په خپله فخر کړو، زه خپله د هغه په شاګردانو کې راځم. سنګر صاحب د ژوند په اړه نه پوښتنه کړو چې ژوند هم څنګه تېرېږي او څه مصروفیت لرئ؟ ژوند خو بس شکر دی ښه تېرېږي. بس زموږ لوړګي خلکو خو بل کار نشته دی، دغه ټرانسپورټ ډریوري او کلینډري ده، بس په هغې کې لګیا یو. وخت شکر دی ښه تېرېږي الحمدلله. ډیره زیاته مننه سنګر صاحب. اخري پوښتنه نه کړو او هغه دا چې که هر میدان ته وګورو، که هر فیلډ ته وګورو، په سپورټس کې که وګورو یو کلاړي یو پلیر یو چا نه متاثره وي، که په سیاست کې وګورو یو څوک یو چا نه متاثره وي، نو دغسې په شعر او ادب کې تاسو د چا نه ډېر متاثره یې؟ دا خو بس ښکاره خبره ده چې پښتو ادب سره څوک اړیکه لري نو خامخا د حمزه بابا د شخصیت نه به متاثره وي. ډیره مننه خادم صاحب. راځو کلامونو په طرف. دا ناست ملګري هم د کلام په انتظار دي او کتونکي هم د کلام په انتظار دي چې یو کلام را سره شریک کړئ. ستاسو به ډیره مننه. ولې نه خامخا. بهار صاحب غزل دی که نه، یو زوړ غزل دی، څه وخت یې وشو ارشاد چې خطا وشوله مانه ای زما د چمن ګله، خطا وشوله مانه ای زما د چمن ګله، یو راز د محبتو چې ما ونه ساته خپله. ډیر ما ویل درته په عشق کې رسوایی د بیا بژاړي، ما ویل درته په عشق کې رسوایی د بیا بژاړي، وسوځه او کړېږه چې زما دې نه منله. ډېر ښه ډېر. او بهار صاحب بل شعر دی چې په دې کې یاره تا ته څه قصور او خطا نشته، په دې کې یاره تا ته څه قصور او خطا نشته، هر غم زما په برخه رسېدلی لازله. ډېر ښه ډېر. او مخکې بل شعر دی بهار صاحب چې بیا چیغې چې ونه وهئ کشمیر د مظلومانو، بیا چیغې چې ونه وهئ کشمیر د مظلومانو، چې ظلم درته نه ښکاري اټک نه تر کابله. سنګر صاحب بیا ډېره مننه. چې بیا چغې چې ونه وهئ کشمیر د مظلومانو، چې ظلم درته نه ښکاري اټک نه تر کابله. او روماني شعر د بخښنې سره چې سحر مو د خولې خوند خلکه د شاتو په شان خوږو، سحر مو د خولې خوند خلکه د شاتو په شان خوږو، په خوب کې چې بېګا راته له نازه خندېدله. او مخکې بل شعر دی چې په کام باندې مین چې وي له ډېرو نه به ښه وي، په کام باندې مین چې وي له ډېرو نه به ښه وي، له ډېرو نه به دروند وي که چا وتاله په تله. او اخیری بهار صاحب اخیری شعر دی چې سنګره چې د حسن د آشنا په طول پوروي، سنګره چې په حسن د آشنا په طول پوروي، الفاظ څو لټوم بیا یې راوړم درته غزله. واه 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 ډېر ښه ډېر بهترین. حمزه بابا یې چې ما ټیټ ورته لیمه کړه زما سر نه ټیټېده،
ما ټیټ ورته لیمه کړه زما سر نه ټیټېده شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. سنگر صاحب غوښتنه لرو چې یو کلام بل را سره شریک کړي. ولې نه بل کلام دی غزل دی چې خوار وزار پکې پښتون دی در په در پکې پښتون دی. خوار وزار پکې پښتون دی در په در پکې پښتون دی عجیبه غوندې وطن دی عجیبه غوندې قانون دی. مخکې شعر دی چې زما جامې پورې خندا شي زما واسکټ پورې ملنډې زما جامې پورې خندا شي زما واسکټ پورې ملنډې او مغزز دی معتبر دی چې اغوستا یا پتلون دی. سنگر صاحب دا شعر بیا زما جامې پورې خندا شي زما واسکټ پورې ملنډې مغزز دی معتبر دی چې اغوستا یا پتلون دی. او مخکې شعر دی چې خړ ساده پاده لباس نه یې لوګا یا سپېلنی شم خړ ساده پاده لباس نه یې لوګا یا سپېلنی شم ما ته ډېر زیات قدردان دی که دیکان دی او که شپون دی. ډېره مننه. بل شعر دی چې دا ستا جبر او ستم خو به اخر سر ته رسیږي دا ستا جبر او ستم خو به اخر سر ته رسیږي بل موسی به پیدا کیږي چې پیدا دلته کارون دی. ډېره مننه. او اخیری شعر د بهار صاحب چې زما سنگر د خولې دعا ده تی قبول کړې خالقه زما سنگر د خولې دعا ده تی قبول کړې خالقه هغه یار در ځنې غواړم چې ما ناست پسې ژبون دی. ډېره مننه. خوشحال بابا فرمایي چې که د خولې په راکولو پښیمانې که د خولې په راکولو پښیمانې راشه تی پستنه لمانه واخله. سنگر صاحب ملګري هم خواهش لري او موږ هم خواهش دی او معذرت سره که یو کلام را سره بل شریک کړي نو ډېره مزه. ولې نه خامخا یو کلام به در سره بل هم شریک کړم. دا غزل د یو څو وخت مخکې مو لیکلی و چې د کار سړی یم اوس شومه بېکاره محبته د کار سړی یم اوس شومه بېکاره محبته او دا ستا د لاسه ووتم د شماره محبته چې په هر څه قبضه وکړي داسې ځای درته معلوم دی په هر څه قبضه وکړي داسې ځای درته معلوم دی په ټول بدن کې زړه نیسي هوښیاره محبت. ډېره مننه. په هر څه قبضه وکړي داسې ځای درته معلوم دی په ټول بدن کې زړه نیسي هوښیاره محبته او څه روب او دبدبه یې وي چې ستا په رنځ اخته شي څه روب او دبدبه یې وي چې ستا په رنځ اخته شي او کړې لوړ سړي راښکته له چیناره محبته. ډېره مننه. او بل شعر دی چې په ګیره کې مسپین او د مخ ونجو ته مه ګوره په ګیره کې مسپین او د مخ ونجو ته مه ګوره دا ستا د دې بې وخته انتظاره محبته. ډېره مننه. او بهار صاحب مخکې بل شعر دی چې نور څه را باندې کاندې دا مې حال دی ته یې ګوره نور څه را باندې کاندې دا مې حال دی ته یې ګوره ویستلی د یم ژوند او د روزګاره محبته. ډېر ښه. او اخیری شعر دی چې د کوم جرم سزا را کوي سرو لمبو کې سوځم د کوم جرم سزا را کوي د کوم جرم سزا را کوي سرو لمبو کې سوځم کړېږم زه سنګر پسې بېسیاره محبت. یقینا چې درې وړه کلامونه ډېر بهترین او په زړه پورې کلامونه او سنګر صاحب پروګرام او د ناستې په اخره کې کتونکو ته مینوالو ته د ناستو ملګرو ته که خپل څه پیغام لري. ما دلته ډېر ملګري دي که نه هغه داسې وړوکی شعر لږ لږ لیکي که نه بس هغو ته ما دا پیغام دی چې لیک مه پرېږدي که دی لږ دا کاکه دی داسې به ښه کېږي دا مونږ ټول داسې یو اوس هم مونږ شاګردان یو او دغه خپل پړوی انشاءالله چې اخر به چې کوم دی که نه دا لیک چې کوم په کار نه وي چې پرېږدي او چې مطلب داسې جاري وساتي. ډېره مننه. مونږ بار پروګرامونو کې اکثر دا خبره کړې ده چې په کار دی چې یو سړی په میاشت کې یو شعر ولیکي او معیاري ولیکي او نوي کوم شاګردان چې دي یا کوم شاعران چې دي سنګر صاحب خبره چې مات ګوډ لیکل کا او لیکل یې کړي دي باید چې هغه لیکل هم وساتي او دا کوشش هم جاري وساتي. نو انشاءالله چې داسې وخت به راځي چې هغه به روان وخت کې د دې قام د دې خاورې او د دې لوړګي یو نماینده شاعر په حیث باندې مخاطب کیږي او معاشرې له به مخې راځي. ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو سنګر نه اخلو اجازت او ستاسو نم اجازت اخلو. انشاءالله په بل مرکه کې به بیا سره ملاوږو. السلام علیکم.